د چا زنګ مې ونه لیدو. دریشي مې واغوسته، پوهنتون ته ولاړم. چې له پوهنتون نه راغلم مور ته مې زنګ وکړ. د لومړي زنګ سره یې وکېکړ. سلام مې ور واچولو، پسې پیوست مې د کور د فرد پوښتنه وکړه. برعکس دې هم د خپل صحت او آرامتیا د ډاډ راکولو، همداسې ما هم د ځان له حال او احوال نه ډاډمنه کړه. بیا مې د مروې پوښتنه ترې وکړه. مور مې فکر کولو چې دی به د مروې له کیسې بیخي خبر نه وي. د مدینې د پرونیو خبرو په تکرارې شروع وکړه. خبرې یې خبرو کې ورولوېدم. غږ مې پرې وکړ. پرون مدینې کیسه راته وکړه، اوس خبر ترې لرې چې څنګه شوه. کاکا او د کاکا ښځه یې سهار خپل کور ته ترې راغلل. مروه یې خدا زده څه کړي. څوک وایي مړه شوې، چیرته یې غورځولې، څوک وایي اضافې کړی و، په لاره ښه شوې وه. د ګټ په کوچانو یې خرڅه کړې ده او دوی ترې راغلل. څوک څه وایي. ورغبرګه مې کړه. هغه د کویټې خور به یې ورته ورغلې وه. نه، د هغې نمبر را سره دی. دا اوس مې زنګ ورته وکړ. بیخي پرې خبره نه وه. ما هم خبره نه کړه. ستا د واده مې ورته وویل. ډېره خوشحاله شوه او ویې ویل چې درغلم له نږدې مې مبارکي کوم. خو اوس دې هم ډېر درته مبارک وي. خدای دې بختور کړي. والله عجیبه ده، دا به یې نو څه کړي وي. کاکا یې رښتیا ډېر بې عقل سړی دی. که یې وژلی وي، چیرته یې غورځولی وي، یا یې خرڅه کړې وي، هم یو شک نشته. هو، موږ چې کلینیک ته راوغوښتو هم لکه سپی داسې غړمبېدو. هغه بیچاره ضعف وه، په هېڅ هم نه خبرېده. خو څه به ووایم، خدای دې جوړه کړي. په موږ یې خپله ښادي پوره نه کړه. آمین. میلمانه څوک نشته؟ نه، څوک نشته. ما خو هغه ورځ درته وویل که دا نجلۍ مې درته وکړه، خلک به له ډېر زوره وچوي. او ودې لیدل، تر اوسه هېڅوک مبارکۍ ته نه دي راغلي. حتی دا نږدې همسایګان مو هم ځان نه پوهوي. ما ته هم هېچا زنګ ونه کړ. بلا دې پسې زوی به یې هلته مړ شي چې منه یې راناوې کړم. د کور سپوږمۍ مې شي، زور به ولې نه ورکوي. د ټول کلي ناوې او پیغلې چې راغونډې کړم، زما د انګور د یو نوک په ښایست او انسانیت پسې نشي رسېدلی. خدا زده څه مې ویلي، خبرې مې هېرې شوې. هو رښتیا، خدا زده څه مې ویل، خبره مې هېره شوه. هو رښتیا، دا ځل چې ورغلو څنګه روش در سره وکړ، خفه کړي خو به یې نه وی. نه، داسې قدرناکه خلک وو، دومره خدمتونه یې بیا وکړل. په هر څه کې مو ډېر لیاس کوي. یاد کې مې نه پاتې کېږي څه چې را باندې ایښي کاغذ کې نوشته دي چې راغلې په خیر بیا یې وګوره. نجلۍ دې ولیده؟ نه، بیچاره بیخي خبره نه شوه. له هراته نه ورغلې. زموږ تر راتلو وروسته یې پلار ورته زنګ ور وکړ. ښه مورې، مقصد چې ښه وی، حال مې د اخیستلو. که کوم خدمت نه وي، په الله مو سپارم. خیر یوسې زویه، په دې حال شکر دی. تا دې هم خدای جوړ لري. ښه، خدای دې مل شه. تماس مې قطع کړو. دا ورځ او شپه هم تیر شول. مروې ته مې سودا وه. سهار مې بیا کور ته زنګ وکړ. د مروې برخلیک لا هماغسې نامعلومه و. دا ځل مې 2 شپې صبر وکړ. په 3م سهار مې بیا زنګ وکړ. لومړی ګوشي فرښتې پورته کړه، بیا یې مدینې ته ورکړ. له سلام کلام وروسته مې د مور پوښتنه ترې وکړه او ویې ویل. سر یې خوږېده، بالاخانې ته وختله او ویې ویل. 1 څو دقیقې مې آرامه پرېږدئ. سر یې ولې خوږېده؟ پرون د مروې پلار مړ و.
کلیوالو تر مینځلو وروسته د مسجد سپاچې ته یوړ او ورور یې د مروې کاکا هم ورته راغلی و. جنازه یې وکړه، سم د لاسه یې خښ کړ. نن سهار وختي یې هغه لیونی وراره راغلی و. د کور ټول کالي او سامانونه یې یوړل. په همدې زړه خوړین و ځکه سر یې خوږېده. اوف، په دې خو والله زما هم سخت زړه درد وکړ. او خدای دې وبخي، خو دې لیوني ته مې بل شان قهر راغلو. حداقلن 1-3 شپې خو به یې صبر کړی و. هغه د مروې چرګان دې لیدلی و؟ هو، په هغه وخت کې چې د کاکا زوی کالي وړل دواړه زموږ کره وو. اوس هم شته. ښه دي، چاته یې مه وایئ، کنه که خبر شو دا حرامیان په دې پسې هم راځي. هر وخت چې مروه خدای را پیدا کړه بیا یې په خپل لاس ورته وسپارئ. څه احوال یې نه دی معلوم شوی؟ خلک هر څه وایي خو صحیح حال یې نه دی معلوم. څوک څه نه وایي چې ولې داسې وشو. ډیر وایي ملتین اسکلي، ځینې وایي اعصابي حمله پرې راغلې. ملتین خو یې نه دي اسکلي، چې لوېده زه ورته ولاړ وم. اعصابي حمله که پرې راغلي وي به د مور له مرګه راهیسې ډېره خفه وه. خورې خدای دې کومک وکړي. موږ به څه وکړو؟ مور ته مې سلام کوه. زموږ چای لکه چې تیار دی، نوکریوال خو چغې وهي. زه خدای دې مل شه. ستا سره موبایل یې راقط کړو. د مروې په داسې له پلوه د سر او مال ورکې مې واقعا طبیعت خراب شو. مور او پلار هم په هر صورت وخت پرې تیر و، ضعیف و، مریضان و. مګر د مروې پیښې او نه معلومه سرنوشت رښتیا زیات خواشینونکی و. هیڅ مې له ذهنه نه وتله. لنډه دا چې هره ورځ مې پسې پوښتنه کوله، ان تر دې چې 1.5 میاشت تیره شوه، لا یې هم درک معلوم نشو. د پلار له مرګ نه یې 15 ورځې وروسته مشره خور راغلې وه. د مور له گفتې مې چې کیسه یې راته وکړه. خورې چې د مروې له کیسې او د پلار له مرګ نه خبره شوه. د کاکا د دروازې مخکې یې سپېرې خاورې په سر بادوي. په چغو یې ژړل او ویل یې ظالمه، زه خو به دې خبره کړې وم. اوس یې راوښیه مروه دې څه کړه؟ مړه ده که ژوندی؟ کاکا یې له 2-3 څپېړو وهلو سربیره په ډېره قهرجنه غوسناکه لهجه صرف دومره ورته وویل: رنډۍ شوې وه، چېرته به مرداره وي. خدا زده څه یې خوړلي وو. اوس دې هم موږ خیر یوسو چې تر جمهوریت شفاخانې مو ورسوله. شفاخانه کې تر یو وخته ډاکټران ترې تاوېده، په هوش رانغله او وروسته یې امبولانس کې واچوله. 2 ډاکټرې ورسره وختلې. خدا زده چېرته یې یوړه. د سلام مور ته مې وویل: راځه چې ځو، والا ځان نه شرمېږم چې د دې فحشې ژوند ژغورو. شفاخانې ته مو راوړه، سبا به د دې له رویه په موږ اسمان را ولویږي. په مخه ترې راغلو. د همدې ځواب په ورکولو یې د مروې خور د خیرې الګو سره په سلګیو ناامیده کړه. د پوچ او سپکو پسې په ویلو یې له خپل ور نه رخصته کړه. خو په هر حال چې کیسه اوږده نشي، راځم خپلې مخکینۍ خبرې ته. امتحانونو ته کم وخت پاتې و. بالاخره د څو ورځو په تېرېدو سره امتحانونه شروع شول. تدریس ته به 8 بجې ورتللو.
خو تر څو به استاد راتللو امتحان به یې اخیستو 9 نیمې یا 10 بجې به شوې. په همدې ترتیب دریم امتحان و. په 8 بجو تدریس ته ورسېدم. استاد نه و راغلی. واپس راووتلم. استاد ته په انتظار د پوهنتون تر مخ پارک کې د یو ناجوتر ونې لاندې په چوکۍ ناست وم. یو لاس کې مې د خپلې دایمي عادت سره سم عصري غټې غټې تسبیح اړولې. بل لاس کې مې پکې د کلو لکړي چپتر سره د ګونډو په سر ایښی و. خدا زده په کوم فکر کې تللی وم. تقریبا 10 دقیقې مې وتلې وې چې یو ناشناخته ډنګر جیک ښایستوکی نری ږیری غټو غټو سترګو تورو ښکلو ویښتو لرونکی ځوان مې په طرف را روان و. له رارسېدو سره سم یې سلام واچوه. د سلام ځواب ورکولو سره جوخت جیک شوم. د ستړي مشي لپاره مې لاسونه سره ورکړل. له لهجې پوه شوم چې وردک خدای د پښتنو دودیزه دوهم ځلې ښایي. جوړ په خیري مو سره وکړه. پسې پیوسته یې وویل خدای دې وکړي چې غلط شوی نه وم. خبر یې د کلي؟ هو وروره همداسې ده. او ته؟ زما د پښتنې په ځواب یې ځان تیر کړو. خپل نوم یې ونه ویلو. زیاته یې کړه باور وکړه دا مې 4مه شپه ده چې مزار کې مسافرانه شپې کوم او هره ورځ پوهنتون ته راځم. نه دې شم پیدا کولی. خوشبختانه نن مې چې پوښتنه وکړه هغه دروازه کې له غونډو هلکانو یو وویل هغه تر ونې لاندې چې ناست دی هماغه وردک اکبر دی. ښه ډېر ښه کښېنه په دې چوکۍ. هلک مې راوست. لاس ته په چوکۍ کښېناستو. د څه زنګنونو په تاوېدو سره یو بل سره مخامخ شو. هلک پوښتنه وکړه درسو سره د څه حال دی؟ شکر دی ښه دي. سړی تعلیم یافته معلومېده. د مجلس په حیث د مزار پوهنتون استادانو د پښتنو او فارسي زبانانو ترمنځ د توپیر چلن په اړه یې ښې په ځای څو پوښتنې وکړې. خو دا چې هلک مې ونه پېژندو. هغه د چا خبره دومره پی مې نشوې ورسره پرېښودلی. په لنډو لنډو ځوابیه الفاظو مې پوښتنې ور ځوابولې. له خبرو مې پوه شو چې هسې ځان رانه خلاصوي او غواړي لومړی مې وپېژني. بالاخره یې وویل ښه وروره را به شو اصلي خبرې ته. اما خبرې مې شاید ظاهري ډېر بدرنګه رنګ ولري. خو تر اوسه سری وخت دی. پرې غږېدل د دواړه په فایده دي. که همداسې پرېږدو تر بدو بتر کیږي. همدا وجه ده چې تر دې ځایه راغلی یم. ستا د پیدا کولو په لټه د 3 شپې هوټل کې پروت وم. د یو هوښیاره با تعلیمه ښکلي ځوان په حیث هیله درنه کوم چې درک مې کړي. د خبرو په مقابل کې مې احساساتي برخورد را سره ونه کړي. خیر که اوس نه وي وروسته له دې 2-3 ورځو په هر اړخ یې تریخه فکر کولو په ارامه ذهن یې ځواب راکړه. خیرت دی. تقریبا 1.5 میاشت مخکې دی چې مدینه خیلو کې د کومې نجلۍ سره واده وکړ. هغه نجلۍ زما کلیواله ده. کلیوالی سربیره له کلونو راهیسې د دواړو خورا مینه ده. کومه ورځ چې تاسو جوړجاړي ته ورغلي وئ دا کور کې نه وه. کنې د دې کار مخه یې نیوله. جیب ته یې لاس کړو. یو غټ موبایل را وویستلو. د یوې ډېرې ښایسته سڼهورې نجلۍ تصویرونه یې په صفحه راوستل
او وی ویل دغه یې تصویرونه دي که باور دې نه کیږي زنګ به ورته ووهم خپله ورسره وغږېږه. زه تنها نه بلکې د دې سره په مشوره راغلی یم. له دې سربیره مدینه خیلو کې چې له هر چا پوښتنه وکړي زموږ په مینه خبر دي، حتی زموږ او انجلۍ تر کورنۍ پورې. خو له بده مرغه ان د نیکونو وخت کې مو د کورونو ترمنځ کوم مخالفت رامنځته شوی و. پلار یې نن همغو ته په کتو دا کار زما او د انجلۍ تر خبرېدو پرته کړی و. کنې زه خپله د کندهار پوهنتون ادبیاتو پوهنځی د آخري کال محصل یم، هم دې ته منتظر و. له فراغت وروسته مو د واده پرېکړه کړې وه. پسې اوږده یې کړه ستاسو هم امتحانونه دي، کوشش کوم ډېر وخت دې ونه نیسم. په آخر کې به صرف دومره درته ووایم څنګ ته نه یم راغلی او وزر درته کوم، زارۍ درته کوم، زه نه دې نیسم، زما مینه را پرېږده. هر څومره مصارف دې چې پرې شوی وي په سر سترګو ټول درکوم. نور خو انجونې کمې نه دي. بیا ستا په شان ځوان لپاره که اختیار راکړي والله په ظرف د یو هفته کې داسې واده درته وکړم چې زړه دې غواړي. رښتیا دا هم درته وایم. خپله یو خور لرم، د قرآن کریم حافظه ده. نور به هم انشاءالله تر هیڅ انجلۍ کمه نه وي. کولی شي څوک راولېږي که خوښه مو شوه په سر سترګو. البته دا په دې معنا هم نه ده چې زه د خپلې مینې قرباني کوم، نه، استغفر الله. په موږ د خپل انسانیت له مخې ډېره ګرانه ده. ولې واده کولو ته د هر ځوان هلک او انجلۍ مخه ده. دا چې مخه یې ده بیا نو د یوې انجلۍ لپاره ستا غوندې ښایسته او با تعلیمه ځوان پیدا کول هم طلایي چانس دی. باوري یم چې خور به مې هم په تیر ژوند کې ورسره کړې مینه، اخلاص او صداقت ته په کتو زما پرېکړې ته لبیک ووایي. له دې خبرو وروسته هلک ماته د نوبت راکولو لپاره دمه ونیوله. خو دا چې یو ناڅاپه د دې عجیبې غریبې کیسې په اورېدو زما حال یو خدای لیدلی و. لکه لاس او پښو کې مې چې ساه نه وي. یو قسم ساړه او مړه پړه و. د خبرو کولو تاب خو بلکل نه و راپاتې. او بله دا چې ویل مې ښه نو څه به مې ویلي وای. خو په هر حال صرف دومره مې ورته وویل ته له دې عکسونو یو دوه زما موبایل ته راولېږه چې هم دا نجلۍ ده که نه. نور به بیا غږېږو. ښه سعیده زیپیا لرې؟ هو. عکسونه یې راولېږل. بیا یې وویل د موبایل شمیره دې راکوې؟ شمیره مې ورکړه. په همدې وخت کې مې موبایل ته زنګ راغی. چې کتل مې پروان و. ویې ویل چیرته یې؟ راځه استاد راغلی. نور مې موبایل ورقط کړه. له چوکۍ د جګېدو په حالات کې هلک بیا مخ راواړوه او ویې ویل بخښنه غواړم، خفه نه شي. پوهېږم چې دا وخت د دې خبرو نه و، ځکه ستا امتحانونه دي. خو زما هم کلک مجبوریت و. قسم ده که ځمکه ځای راکوي. بلخوا کېدی شي ستاسو مصارف هماره ورځ تر بلې زیات شوي وای. ولې آخر کې بیا هم درته وایم فکر دې مه بې ځایه کوه. خپلو امتحانونو ته دې متوجه اوسه. خدای به هر څه سم کړي. ځینې وخت په شر کې د سړي خیر وي. نور دې وخت نه نیسم وروره که. ځه ورشه د امتحان صحنې ته دې. د خدای پامانۍ لپاره یې لاسونه راته ونیول. لاس مې ورکړو. د لاس ورکولو په جریان کې مې ورته وویل
که زنګ د کولو 15 ورځې وروسته یې وکړه چې زه کور ته ولاړ شم. په سترګو نور هلک هسې او زه داسې د امتحان صحنې ته روان شوم. د پارک په چمن کې مې چې قدمونه ایښودل داسې احساس مې کولو لکه په خټه کې چې روان یم. تر ګونډو ګونډو مې پښې پکې ننوځي، وزن مې بیخي زیات راته ښکارېدو. د سترګو تر مخ مې یو قسم هفت رنګه سپرغۍ تاوېدلې. لنډه دا چې د امتحان صحنې ته مې ځان ورسوه. د دسمال له پاسه د اوږدې برنډې په څنډه کېناستم. په کاغذي پارچه کې د خپل نوم او ولد په لیکلو مې پیل وکړ. نور مې ولیکل دا رانه هېر شول چې د کوم مضمون امتحان دی. په داسې حال کې چې ټوله شپه مې مطالعه کړې وه. بالاخره ځای مې سپین پرېښودو. استاد سوالونه شروع کړل. سوالونه مې نیم او نیم کله واخیستل. د استاد د امر سره مې سم په حلولو شروع وکړه. سر مې بیخي کار نه کولو، خو داس د څه شی مې پکې ور ولیکل. کوم سوال به مې سم حل کړی وي که نه. دوهم نفر زه وم چې استاد ته مې پارچه ورکړه. لکه پوډري ړنګ بنګ د لیلې په لور روان شوم. په لاره کې مې بار بار زړه کې راتاوه شوله. کاش ځمکه چاودلې وای او غوټ پرې ننوتلی وای. خلاصه لیلې ته ورسېدم. تر تام خورۍ خو همداسې تیر شوم. ډوډۍ مې هېڅ زړه ته نه کېده. اما مخکې له دې چې د دریم منزل زینو ته ځان برابر کړم، لومړي منزل کې له مخامخ اطاق نه هلکانو ولیدم. طالب را منډې کړې، تر مټۍ ونیولم. د خپل اطاق په لورې بوتلم چې کتل مې پاچا رباب په غېږ کې ایښی و. هلکان ورنه راتاو وو، په نوبتې ټپې سره ویلې. طالب ته مې هر څه وویل. خوشې مې کړه مریض یم، خو ویې نه منله. پاچا ته ورته وو، هلکانو ته یې ور تسلیم کړم. الهام او امیر احمد تر خپل منځه ځای راکړو، پکې کېناستم. که څه هم ډېر ښه بانډار و. پاچا خوندور رباب غږولو، خو زما له ننني خراب طبیعت سره یې هېڅ نه خوړل. ولې دوی زما له زړه څه خبر و. مجبور وم یو څه ووایم. په لومړي نوبت کې لاندې ټپه خولې ته راغله. پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي، زه د اشنا روغې راستۍ وهلی یمه. دویم نوبت کې څوک مې له حاله خبره نه دي، لکه غنم د زړه په سر چاودلی یمه. نور مې ترې را منډې کړلې. طالب ډېرې منګولې را پسې واچولې، ښه وګیر یې نه کړم. خپل اطاق ته راغلم. د چپرکټ پرده مې را پسې را ټیټه کړه. اوږد وغځېدم. کوشش مې کولو چې ویده شم، که دا اعصاب مې لږ ارامه شي. خو خوب له کومه شو. یو ساعت اړخ په اړخ شوم. بالاخره راجیګ شوم. موبایل کې مې د صدف تصویرونه راواړول. ښه په ځیر ځیر مې وکتل. رښتیا هم لکه څنګه مې چې مور ویلي وو. د ظاهري ښکلا له لحاظه تا به ویل چې د کوم هندي فلم انجلۍ ده. خو په هر راز موبایل مې واپس د بالښت تر څنګ کېښود. د سبا ورځې د امتحانونو چپتر مې راکش کړو. څو لحظې مې پاڼې اخوا دیخوا واړولې. چون فکر مې نه پرې کېناستلو، هیسته مې د کتابونو سر ته ورخطا کړ. لنډه دا چې 3-4 ورځې مې بیخي وضعیت خراب و. پس له 4 ورځو څه ښه شوم، کنې خاص خوند مې نه و. ان تر دې چې سبا ته مو آخري امتحان و. مازدیګر مې مور زنګ وهلی و. پسې پیوسته مو پوښتنې وکړې. له پوښتنو وروسته یې وویل دا څو شپې مې سر په سر داسې بد خوبونه لیدلي. موبایل کې مې پیسې نه وې، تا هم زنګ نه وهلو. مړې مې تر سترګو کېدې.
مړ مړ مې تر سترګو کې دي. نا مورې ژوندی یم کاش مړ وای. څه دې وویل؟ شکر دی ما ویل ښه یم. سبا مو آخري امتحان دی، بله ورځ په خیر که ژوند و درځم. ښه زویه په خیر راشې. څومره ښه زیری دې راوکړ. مننه مورې. امین. څه غورې دي؟ انګور ته د کوم زنګ منګ نه دی وهلی؟ نه زویه اوس یې موبایل څه کړو چې ته راغلې په خیر جوړه مو اخیستله. یو دا برابر موبایل به هم ورته واخلو. په خندا یې پسې زیاته کړه او بیا به غورې ورسره کوې، ساعت به دې تیر وي. همچنان په خندا مې ورغبرګه کړه. سمه ده مورې نور نه څه غورې دي؟ د مروې څه معلومات ونه شو؟ نه زویه څه وخت مخکې یې مشره خور راغلې وه. هغه کیسه خو مې درته وکړه چې د تره په دروازه کې یې ژړل، په سر یې خاورې بادولې. تره یې ورته وویل چې په شفاخانه کې مو هماغه شان بې حاله پرېښوده، موږ ترې راغلو. هو هغه کیسه دې وکړه، نو څه احوال یې نه دی معلوم شوی؟ نه خلک د خپلو ګېډو غږیږي. نه خلک د خپلو ګېډو غږیږي. څوک وایي وژلې ده، څوک وایي ژوندۍ ده، څوک څه وایي، صحیح حال یې نه دی معلوم. ښه مورې مقصد چې ښه وې، که کوم خدمت نه وي په خدای مو سپارم، نور به بیا له نږدې غږیږو. ستا سره زویه خدای دې مل شه. خو شو چې غږ مې دې واورېد، داسې مې درته سودا وه. له دې نوې د شرمه درد او خفګان ډکې کیسې نه مې خبره نه کړه. ما ویل هسې نه سکته وکړي او بیا به له نږدې ورسره وغږېږم. تصویرونه به هم ورته وښایم چې همدا نجلۍ ده که نه. خلاصه شپه تیره شوه. سبا له چای خوړلو پس د امتحان صحنې ته ولاړم. تر امتحان ورکولو وروسته واپس لیلې ته راغلم. په کالیو مالیو ټولولو مې پیل وکړ. چپتر، کتابونه او کتابچې مې د بیک په بیخ کې کېښودې. له پاسه مې لباسونه پرې ور واچول. سهار وختي له لمانځه وروسته مې د ملګرو سره خدای پاماني وکړه. بیک مې اوږې ته راواچوه. د کابل 303 موټر اډې ته راغلم. د مخې موټر ته ور وختلم. د ډریور له چوکۍ نه 3-4 چوکۍ وروسته یو ځوان راته تر خپل څنګ خالي چوکۍ ته په سترګو اشاره وکړه. زه هم ورغلم، مننه مې ترې وکړه. ورسره کېناستم. د څو دقیقو په لړۍ کې موټر ډک شو. ډریور کیلي پکې تاوه کړه، چالان یې کړ. په شا کې یو ګیرور سپین ګیري غږ وکړ، دعا د خیر. موټر کې ناستو خلکو لاسونه پورته کړه، شونډې یې وښورېدې، دعا مو وکړه. موټر حرکت وکړ. د مزار له ښار چې ووتلو ډریور ټیپ ته پیته ور واچوله. اوس رانه هیره ده، خو د یوې ښځینه سندرغاړې په غږ داسې سندره وه او په سالنګ در واوښتم د مزار سپینه کوتره یم. نورې هم څه پسې ویل، خو که په ټولو کې ووایم نظر د مزار او سالنګ ترمنځ زموږ سفر ته په کتو بل شان چسپېدله. هغه د چا خبره د دنیا غمونه مې لرې کړل او ډریور هم داسې پخه ور کړې وه. تا به ویل چې الوتکه سواري دی، تا به ویل چې الوتکه که څه هم ماته یې خوند راکولو، خو له شانه څو ځلې غږ وشو. استاده احتیاط کوه، خیر څو دقیقې دې پس ورسېږو. استاد به مسک شو. د کمان نما کې به یې د سر په ښورولو سره د اوکې اشاره وکړه، مګر نورې خپل کار کولو. هماغسې رالوتلو او واړه موټر یې لاندې کول. خو په هر صورت هسې نه خسته مو کړم. د سفر تر کیسې به راتېر شم.
شاوخوا 12 بجې د کابل ښار په شمالي برخه یا سرای شمالي کې بریک ووهلو. راښکته شو. د کوټې څنګي موټرو ته راغلم.